نن په مردان شمسي روډ باندې د مبارک سویټ اینڈ بیکر افتتاح وکړل شو چې مشر ملما مرکزی تنظیمي تاجران صوبای جنت سیکرټري احسان باچا په خپل لاسو باندې د نوې بیکرې پیته کټ کړه. په دې موقع د بیکرې مالک عبدالرحمن، غلام حبیب سالرزی، مازولا خان، نومان فقیر صراف، حافظ یو رحمان، لالی کاکا، فقیر صراف، الحاج سراج او د تاجر اتحاد نور عہدیدارانو او په ګڼ شمېر د میډ نمایندګان موجود وو. د افتتاح په دې موقع د تاجر اتحاد مشرانو دعا د خیر وکړه او ښاغلي میلمنو په افتتاح باندې د خوشحالۍ اظهار وکړو.